د اسلام په مقدس دین کې مهاجرت یا کډوالي ځانګړی اهمیت لري. مهاجرو یا پناه وړونکو ته په ټولنه کې د اوسېدو لپاره ځانګړی ځای ورکول کیږي. دا ځکه چې د اسلام تاریخ د مکې معظمې څخه و مدینې منورې ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هجرت څخه پیل شوی. د هجرت په اړه الله جل جلاله د سورة توبې په 6 آیت کې داسې فرمایي: ژباړه: که چیرې له تاسو څخه یو له مشرکینو د پناه غوښتنه وکړه نو ورته پناه ورکړئ تر څو د الله جل جلاله خبره واوري، په هغه باندې فکر وکړي، وروسته له هغه یې امن ځای ته ورسوي، ځکه چې هغوی بې خبره دي. خو د افسوس خبره دا ده چې زموږ ګاونډیان په ځانګړي ډول پاکستان او ایران د ټولو اسلامي او نړیوالو قوانینو خلاف د افغان مهاجرو سره غیر اسلامي او غیر انساني چلند کوي او په زور او جبر سره له خپلو هیوادونو څخه ایستلو ته اړ باسي.